چې چرته چې قدر د انسان ورک شي د هغه ځایه د انسان ورک شي او ما درته څه وویل چې خوښ مې شولې ستانه په دې خبره ځان ورک شي محبتونو راله زړه چولې ملګرو نوم دی د جانان ورک شي چې وخت په دومره ښکلې فیصله کوي بیا به یې دا خلک تماشه کوي او هغه سړی ستا د زړه نه څنګ وځي تا پسې چې هره شپه نشه کوي چې غم به یې زه کوم او خوبونه به د بل سره کوي که محبت دا وي نو دا دې په ګولۍ ولګي او یې د منافق لوري له در باندې پوه شومه ستا د لباس ډکه خندا دې په ګولۍ ولګي او چې زما د ټول عمر ارمان دی پکې دا کلی ډېر ښه دی جانان دی پکې او کترینا کیف خدای بیخي مه بخه ګل پاڼه وبخه ایمان دی پکې چې نن سبا په شوګیرو کې اموخته یم نن سبا مې د پیریانو سره ګپ دی او ستا یارۍ ته مې په دوه لاسه سلام دی ستا د زرو هلکانو سره ګپ دی چې سل بیماری را پکې ولګېدې ستا په یارۍ باندې د شړق را پرېوځي نن د اسکول نه مې بچي راوښکل په غریبۍ باندې د شړق را پرېوځي نن د اسکول نه مې بچي راوښکل په غریبۍ باندې د شړق را پرېوځي څادر د جمې مور له څنګ واخلمه په مجبورۍ باندې د شړق را پرېوځي او یو وخت ډوډۍ مې په کتاب نه کېږي په شاعرۍ باندې د شړق را پرېوځي خدایه که داسې د عذاب ډکوي نو په زندګۍ باندې د شړق را پرېوځي او په یو هلک ته خدای هیڅ نه کوي په یو جینۍ باندې د شړق را پرېوځي چې په یو هلک ته خدای هیڅ نه کوي په یو جینۍ باندې د شړق را پرېوځي ډاکټره خوښه شوې ده او چې انپړه نه یم ستا د هر یو سوال جواب لرمه ما پوره 3 کاله سبق په میکده کې ویلې او پتا مین یم ستا نوم مې ښه په جار اخیستی سور حقیقت مې د شرابو په نشه کې ویلې پتا مین یم ستا نوم مې ښه په جار اخیستی سور حقیقت مې د شرابو په نشه کې ویلې او هلته کې تللی یم غزل مزل مې نه دی ویلې سورت یاسین مې د یو ښکلي په واده کې ویلې هلته کې تللی یم غزل مزل مې نه دی ویلې سورت یاسین مې د یو ښکلي په واده کې ویلې هغه 4 تکبیره منځو خو په یار پسې و ما د رحمان بابا کلام په جنازه کې ویلې هغه 4 تکبیره منځو خو په یار پسې و ما د رحمان بابا کلام په جنازه کې ویلې خوار شي د مینې انتها سوي خدا وي کنه د جانان نوم مې څو ځله په مانځه کې ویلې او ضمیره زه محبت دې ته رسولی ومه د پلانکۍ نوم مې د غزل په قافیه کې ویلې چې ناغې له د شپې خوب ورځي نه ماله محبت خو لوی عذاب دی کلیواله زه غریب وم او زما د لور واده و ویلې نیم درزن بنګړي راله راواله او ستا د لاس نښه دومره سپکه نه ده ما نیم ژوند ځان له اغوستی د روماله او چې ته هم لکه زما سختې تکلکې دا پوښتنې مې کولې د دیواله چې په ما به کور له دا دوران کې او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي نه او یا بیا به د مور خپل خوری لا ورکوي نه او یا په ما به کړې ښځه پرېږدي او یا بیا به دې دا سترګې بدلې او وي میانه او یا بیا به دې دا سترګې بدلې وي میانه او یې صورت یاسین ته پسې لاس کما او یا چا چې د ژوند په لار یوازې او پریښی یما او یا چا چې د ژوند په لار یوازې او پریښی یما او یا شونډې مې ګډې وډې چا
का मसले यारे ताऊ पितिरो ओ उस्ताद का मसले यारे ताऊ पितिरो